أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج شروع شو په یو څو قسمونو سره او دغه قسمونه په دې خبره باندې دالو په دې خبره دلالت کاو چې د انسانانو د کائنات نگرانی کیږي او باغې بارکی اولنې څه ذکر کړه والسماء ذات البروج. دا ټول کائنات د اسمانونو نه په نگرانی کې دی، هغه اسمان چې باغې کې برجونه لګېدلي. نگرانی همیشه د اوچت ځای نه بهترینه کیږي، لکه مخکنه زمانه کې چې به خلقو قلاګانې جوړولې، هغې دپاره به هم برجونه جوړ کړي او فصیلونه به یې جوړ کړي دنګ دنګ، او هر طرف ته به کسان ناستو چې معلومیږي پته لګي چې د کم ځای نه څوک راځي، کم اړخ ته څوک وځي او ځي. د دې نگرانی چې انسانان د الله رب العزت په نگرانی کې دي، او دغه شان الله رب العزت په دې باندې ملائک هم مقرر کړي دي د نگرانی لپاره. وشاهد و مشهود آیت نمبر 3 کې د دوو سيزونو ذکر او د دوو صفاتو گواهی کوونکې او چې په چا باندې گواهی شوي. نو مخلوقات دا د یو بل لپاره گواه دي او د یو بل لپاره مشهود دي، او په دې باندې د دنیا دا نظام روان دی. نو چې کله مخلوق د بل مخلوق لپاره شاهد او رقیب او حفیظ کېدی شي، نو دغه شان الله رب العزت چې هغه خالق دی د ټولو باندې حاضر ناظر دی او د ټولو د پاره گواه دی. او د دې خبرې مخکې ذکر په آیت نمبر 9 کې هم راغلی دی. دغه شان بیا د آیت نمبر 4 او 5 کې د یو خاص قوم ذکرو چې هغه اصحاب الاخدود دی. امام قرطبی رحمت الله علیه د دې آیت په باره کې لیکلی دی چې الله رب العزت په دې آیت کې مؤمنانو د دې امت ته دا خبره خولې ده چې د دیو نه مخکې خلقو ته هم ډېرې سختۍ رسېدلې دي، او په دې باندې الله رب العزت مؤمنانو ته تسلی ورکړې ده. او نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته مؤمنانو ته د هغې ماشوم قصه وښووله کوم چې د اصحاب الاخدود په زمانه کې وو، د دې دپاره چې دیو ته کم تکلیفونه رسی، دیو ته کم مصیبتونه رسی، په هغې باندې دیو صبر وکړي او دیو ته پته ولګي چې زموږ نه مخکې خلقو ډېر صبر کړی دی، لکه څنګه چې دغې ماشوم او دغې هلک په حق باندې مضبوط اوسېدلی دی، د هغې نه اوړېدلی نه دی، او ځان یې د اظهار د حق دپاره او د دعوت د دین دپاره قربان کړی دی، او د هغه په وجه باندې دنیا شي خلق هغه دین ته راغلی دی. نو چې زمونږ د امت هم دې خبرې ته تیاری او دا خبره او دغه طریقه اختیاري. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اتم نمبر آیت کې دا ویلو چې د دې کافرانو د مسلمانانو د مؤمنانو سره صرف او صرف یو دشمنی دا هغه ده چې د مؤمنان په الله باندې ایمان راوړي او دیو د الله سره دشمنی کوي. نو د دیو دشمنی په اصل کې د مؤمنانو سره ده، د دیو د خپل رب سره د خالق سره دشمنی ده. داسې دنیا شي خلق دی چې د خپل اسلام دپاره د خپل دین دپاره صبر کوي، د الله په لار کې په مصیبتونو او په تکلیفونو باندې صبر کوي. نو چې مونږ د داسې خلقو حالات ګورو، داسې خلقو ته نظر کوو او د هغوی نه د ځان دپاره د صبر سبق او درس اخلو. دغه شان بیا په آیت نمبر 9 کې د دې خبرې بیان کړو چې الله رب العزت د هر څه واکدار دی، د اسمانونو او د ځمکې چې څه دي د دې ټولو مالک او د دې ټولو بادشاه صرف او صرف الله دی. امام سعدی رحمت الله علیه د آیت په باره کې لیکلي چې دا الله رب العزت ملکیت دی د هر څه خلقا و عبیدا، دی پیدا کړي هم دي او دا ټول د هغه بندگان هم دي،
او الله رب العزت په دې کې چې څرنګه وغواړي تصرف کوي، څنګه چې مالک په خپل مملوکه سیس کې څنګه تصرف کوي، نو دغه شان الله چې څنګه وغواړي په دې باندې دې کې تصرف کوي. والله علی کل شیء شهید کې دا خبره کړې ده چې الله رب العزت په هر چیز باندې شهید دی، د علم په اعتبار سره الله رب العزت په هر چیز باندې عالم دی. وسمعا او د هر چیز هر خبره اوریدونکې، وبصرا او د هر چیز هر یو کار د لیدونکې. نو امام قرطبی رحمت الله علیه وی آیا دا خلق کم خلق شي ظالمان دي او د الله په بندگانو باندې ظلم کوي، آیا دیو یریږي نه دی خبره نه چې الله رب العزت په دیو راونیسي، سخت پکړ سره به راونیسي، په اخذ عزیز مقتدر سره به راونیسي، دی خبر نه دیو یریږي نه؟ آیا دیو ته دا خبره پته نه ده چې دا ټول د الله بندگان دي، غلامان دي د الله، او دا خبره په دیو باندې پټه شوې ده، د دې خبره نه دیو بې خبره دي چې الله د دیو په عملونو باندې احاطه کوونکی دی او دیو ته به د دې د عملونو خامخا سزا ورکوي. نو دا هر څه ورته پته ده، خو د هغې باوجود دی په دوکه کې دی او دی ړوند شوی دی د خپل جهل د وجې نه، نو په دې وجه باندې د صحیح لارې نه اوړېدلی. دغه شان په آیت نمبر 10 کې د دې خبرې بیان کړو، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کم خلق چې په دنیا کې د مؤمنانو سره دشمنی ساتي او بیا په دې خپل ژوند کې توبه ونه باسي، نو دا خلق د عذاب جهنم او د عذاب الحریق مستحق کیږي. نو دا یو خدا چې په دې کې د دې خبرې وعده ده چې الله رب العزت د خپل بندګانو بدل اخلي د هغوی د دشمنانو. نو چې دیو په دنیا کې د الله د بندګانو سره دشمنی کوي، الله به د دیو نه په آخرت کې دغه بدل اخلي په عذاب جهنم او په عذاب حریق سره. دغه شان دې خبرې طرف ته پکې اشاره ده چې د مسلمانانو د ایزانه، د مؤمنانو د ایزانه ځان ساتل پکار دي. اسنه مونږ چرته دې جوړ شو چې مونږ مؤمنانو ته ایزا او رسول خالص د هغوی د نیکۍ په وجه باندې، د هغوی د ایمان په وجه باندې ډېر شي خلق داسې شته هم چې ځان ته مسلمان وي، د هغې باوجود مسلمانانو ته د ایزا رسولو سبب جوړېږي. او دا خبره پکې هم د اغستو ده چې چرته هم څوک داسې مؤمن ووینو چې په هغه باندې ظلم کیږي، هغه په هغه ته تکلیف رسولی کیږي، نو چې مونږ د هغه د مدد کولو کوشش کوو. امام ابن کثیر رحمت الله علیه په دې ځای کې د حسن بصری رحمت الله علیه یو قول ذکر کړی دی. وی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې انظروا الى هذا الكرم والجود، ګوره دې کرم ته، دې مهربانۍ ته او دې سخاوت ته وګوره چې الله رب العزت دې ته داسې ووی ثم لم یتوبوا، دی خلقو د الله اولیاء، د الله بندگان هغه قتل کړي دي او الله رب العزت ته بیا هم د توبې دعوت ورکړي، ثم لم یتوبوا، په د توبې دعوت ورکړي، د مغفرت دعوت ورکړي. بیا په آیت نمبر 14 کې د دې خبرې بیانو، آیت نمبر 14 کې وهو الغفور الودود، چې الله رب العزت چې دی نو دا الغفور دے، بخنه کون کې دے، الودود دے، صفا محبت او مینه کون کې دے د خپلو بندګانو سره. په دې کې وی په دې ځای کې دا دواړه صفات یو ځای کړي دي. امام سعدی رحمت الله علیه فرمایي په دې کې یو خاص راز طرف ته اشاره ده چې الله رب العزت ودود صفت د غفور سره یو ځای کو، د دې لپاره چې کم ګناهګار خلق دي چې دیو ته پته ولګي چې که چېرته دیو توبه وکړه نو الله رب العزت یوازې دا نه چې دیو ته به ګناهونه معاف کړي، بلکې د دیو سره به مینه هم کوي، د دیو سره به ود او مودت او محبت هم ساتي. بیا په آیت نمبر 17 کې د دې خبرې بیانو چې هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، دا ته خبر راغلی دی د جنودو، د هغې لښکرو، فرعونیانو او د سمودیانو. امام علوسی رحمت الله علیه فرمایي چې دا نبی علیه السلام ته تسلی ده. د دې خبرې طرف ته پکې اشاره ده چې
دی قوم ته دی مشرکانو د مکې ته دی ته به هم هغه شان خبره رسی کما خبره چې دی اصحاب الجنود ته رسیدلی کم کار او کم انجام چې دی اصحاب الجنود د دې جنود شو نو دغه کار به د دې مشرکانو سره هم کی او وی مطلب دا دی قد اتاک حدیثهم تا ته دی خبر راغلی دی او تا ته پته لګېدلی دی چې دیو کم کارونه کول او د دیو سره بیا څه شوي دي په طور د انجام نو خپل قوم ویروه خپل قوم ته یاد کا د دیو هغه حالاتو ته یاد کا او دیو ویروه د دې خبرې نه چې هسې نه دیو ته هم هغه شان عذاب ورسي کم عذاب شي هغوی ته رسېدلی دی بیا د صورت په آخر کې د قرآن مجید حقانیت ذکر کړو چې دا داسې قرآن دی او داسې ځای کې دی محفوظ دی چې په دې کې څوک بدلون نشي راوستی داسې محفوظ دی من التغییر والزیادة والنقص بدلون بکی نشی راوسته څوک بکی کمی نشی کوله څوک بکی سیوا کوله سشی نشی او د شیاطینو نه محفوظ کړی شوی دی نو په دې کې د قرآن مجید عظمت او د قرآن مجید قدر او اوچتوالی د الله په نسبت باندې هغه ذکر شوی دی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد